ملا برادر هم د عالمګل حقانی او د هغه د ورور په سخت مخالفت میدان ته راودانګل. ملا عبدالغني برادر د عالمګل حقانی د ورور سزا په عام محضر کې غوښتې. دا چې له عالمګل حقانی او ورور سره یې څه سوي او ملا برادر نور څه ویلي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ملا برادر اخوند دفتر د حقانی د ورور سزا په عام محضر کې غوښتې. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د دې ډلې د مهم مشر ملا عبدالغني برادر دفتر ویلي داسې نه کیږي چې د خدای له کلام څخه سترګې پټې سي. د هغه منشي ویلي د عالمګل حقانی ورور او هغه ښځې او کسان چې په کومه کوټه کې ګیر سوي باید په عام محضر کې مجازات سي. د طالبانو د پاسپورټ ریس عالمګل حقانی ورور د عیاشي ویډیو تیره ورځ پر ټولنیزو رسنیو راووته چې طالبانو لاس په لاس نیولی. پر ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د پاسپورټ عمومي رئیس عالمګل حقانی له دندې ګوښه کړ. په خپره سوي ویډیو کې په یوه خونه کې یو تن چې ادعا کیږي د عالمګل حقانی ورور دی په داسې حال کې لیدل کیږي چې شراب ورته ایښي او له څو نامحرمه ښځو سره یې غیر اخلاقي بانډار جوړ کړی دی. د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي نن سهار پنجشنبې وویل چې د پاسپورټ عمومي رئیس د خپل ورور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه سوی دی. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه د اخلاقي او اداري فساد په تړاو د پاسپورټ د رئیس عالمګل حقانی د ورور نیول کېده د افسوس وړ بللې، خو دا یې د طالبانو د لیکو د پاکوالي نښه بللې چې هیڅوک د دوی په نظام کې قانوني مسؤلیت نه لري او د هر چا خیانت به افشا کیږي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د ملا برادر د دفتر د دغه اقدام په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.